قیامت پورس چې څوک کامیاب چې څوک ناکام دی هغه ګوره. او صورت او شکل دا دی څوک چې جهنم ته لاړل هغه تاوانی دی او هغه ناکام، او څوک چې د جهنم نه بچ شو جنت ته لاړ. الله رب العالمین فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، چې د جهنم نه بچ شو جنت ته داخل شو دغه کامیاب دی. رب العالمین دې زمونږ او تاسو ته کامیابی نصیب کړي. او الله رب العالمین فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. انسانان چې دا جنت د لاس نه ورکوي، دا د آخرت د عظیمه کامیابی چې د لاس نه ورکوي، دا غي بنیادی وجه دا چې دا په دنیا پسې نه خته دی، د فکر دا دی، د عمل دا دی، د عقیده دا دی چې د دنیا نه تلل نشته دی، دا دنیا پورا کول غواړي او دا دنیا جوړول غواړي او دا دنیا خسته کول غواړي. اهل علم لیکلي دي وای د هر انسان د پاره دوه کورونه دي، یو د دنیا کور دی او یو د آخرت کور دی. انسانان راولګيږي د دنیا کور د پاره سیمټ تیار کی او وسپنی تیار کی، دروازې یو شی او بل شی، دا کور مزیدار جوړ کی او گیټ پکې ولګي او اجری برابرې کړي سکه کور جوړوم. لیکن دغه انسانان هغه د آخرت د کور نه به خبره دي، تر اوسه تادو نه دی خو دی، تر اوسه چار دیوالی نه تاو کړي، تر اوسه په کندر باندې لاړې نه دی اچیل او لا غټ سفر دی ور روان دی په غفلت کې ناس. مؤمنانو ورونو دنیا په حلاله طریقه باندې په دکې ژوند کول او دا غټل دا شرعي عمل دی او عبادت دی او صحیح کار دی، لیکن دنیا دومره زیاته په ځان باندې بارول چې آخرت غم در نه ییر شي، دا به د تاوان سره مخامخ کی، دا به د آخرت د غټ ناکامۍ سره مخامخ کی. نو الله رب العالمین فرمای مرخامه غشته دی کامیاب هغه انسانان دي چې د جهنم نه بچو جنت ته لاړ شي. حساب کتاب خامه غشته د دنیا د وجنه آخرت خراب نه کوي. ګوره دا صرف دوکه ده دوکه. نظم مؤمنان ورونو منګ او تاسو په یو داسې سفر باندې روان یو چې هغه همیشه والا سفر دی او په داسې سفر او په داسې ځکه ژوند کوي چې دا د فنا والا دی. فنا د دې دنیا نه ډېر خلک تللی دي. ګوره انبیا په الله ګران لیکن نشته د غیر د عیسی علی السلام نه اسمانونو کې دی او راضی به. صحابه کرام په الله ګران لیکن موجود نه دي. بادشاہان په دنیا کې شته دي، طبيبان شته دي، علما شته دي، زمیدار شته دي، خسته او بدرنګه پوی او ناپوی ډیر خلک دي خاورې په خپل خپل ځان خپل خېټه ته ور دي.